په فرض مونځ نه بعد په ټول نه بهترین مینځ په ټول نه د فضیلت ول مینځ هغه د تهجد مینځ دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه دا روایت نقل شوی دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې په جنت کې ځنې محلات وي، ځنې بنگلې وي، کوټې وي، دغه جوړې شوي وي د دغه حسن او دمره وي چې که یو سړی د ننه یو کې د ننه نه او د بهار ټول منظر دا سړی ویني، او که څوک بهار ته وي د بهار نه او د ننه منظر دا ټول ویني. دمره حسن الله تعالی په پیدا کړی دی. بیا په دغه وخت کې یو اعرابي د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه سوال وکړه، یا رسول الله دغه بنگلې د کومې خلک د پوره دي؟ دا د چا د پوره دي؟ الله تعالی دمره کوشلې بنگلې د چا د پوره جوړې کړې دي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام په دغه ځای کې د څلورې خلک تشخیص ورته وکړ چې دا څلور قسمه خلک دي چې د یغه د پوره الله تعالی د بنگلې جوړې کړې دي. اول قسمه خلک هغه دی اطاب الکلام چې د یغه خبره کوشلې وي، د یغه په خبره کې حسن وي، یعنی هغه خبره د الله او د الله رسول وي، د شریعت د سنت مطابق خبره وي، دا د یغه خلک د پوره دی. دوم نمبر یې ورته ول چې واطعم الطعام، هغه خلک چې هغه مسکین سړی ته ماړی ورکوي، د مسکین سړی خیال ساتي، د یغه د هر معاملات خیال ساتي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام دوم تعیین د مسکین سړی وکړي چې مسکین سړی ته الله تعالی داسې بنگلې ورکوي چې کیم سړی مسکین ته ماړی ورکوي الله تعالی یغ انسان ته دا بنگلې ورکوي. دریم نمبر باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل و ادم الصيام، هغه سړی چې هغه همیشه رژې نیسي. همیشه رژې نیولې مطلب دا دی چې د یو سړی عادت جوړ شي د رژې نیولې، ځکه چې میاشتو سره د رمضان مبارک رژه ونځي بیا په ان بعد هغه د میژه عادت ختم شي. اصل خود تربیت دی چې یو سړی د رمضان مبارک د رژې میاشت رژې ونځي بیا دته په چار دی چې په هر میاشت کې درې رژې خامخا نسی، چې کیم د ایام 20 رژې دي په چار دی چې هغه خامخا نسی، بیا د سړی تربیت د اسمخ کې مخکې شي هغه عادت نه خرابېږي. نو دغه نه مطلب دا دی چې یو سړی د رژې نیولې عادت وي، رژې پرې نږدې عادت وي، نو داسې سړی ته الله تعالی د هغه مهالات ورکوي، داسې سړی ته الله تعالی داسې بنگلې ورکوي، داسې مهالات ورکوي. او څلورم نمبر یې فرمایل چې وصلی باللیل والناس نیام، او هغه سړی چې هغه د تهجد مینځ کو، دای د شپې مینځ کو په یغه وخت چې کله خلق ودوي، خلق آرام کو، دا د تهجد مینځ دی. دا په هر سړی ته په چار دو چې د تهجد د لمونځه کوشش کو، د یغه اهتمام کو، په دا وخت کې د یکسویی د توجه په هر لحاظ باندې بهترین وخت چې کیم سړی غایز په لمونځه نه مخکې که نیمه ګنټه مخکې وي، که 10 منټه وي، که 20 منټه وي، چې په یغه وخت کې د اوداس وکړو، په یغه وخت کې د تهجد مینځ وکړو، که وتر رکعت وي، که شپږ وي، کم از کم 2-4 رکعت دا خو د سړی کو. دا چې کله سړی وکړو دا بهترین وخت دی. په دا وخت کې د الله تعالی نه دعا وغوړي، بیا الله تعالی د داسې سړی دعا قبلوي. الله تعالی د داسې سړی انتظار کو په دا وخت کې چې څوک داسې وي چې هغه په دا وخت کې د مونږ دعا وغوړي. بیا که چیرې یو سړی داسې وي چې هغه مصروفیات وي یا د سفر دی وجه نه وي یا ستړی وي، بیا مستان مزنه بعد د تهجد مینځ کړل شي، الله تعالی ان شاء الله په دا باندې تاسو ته اجر درکوي. او بل خبره ده چې خلق وایي چې تهجد مینځه د بوډاګونو خلک چاردو نه، بوډا سړی عمل ځون ته دی، بوډا سړی ځون ته دی، دا ځون سړی کړلای شي، وړي کژنکا کړلای شي، سزا کړلای شي، هر سړی د پوره په چاردو چې دغه عمل کوشش په فرض موزنه بعد په ټول نه بهترین مینځ دی. نو د میژه مرکز الحمدلله دا ترتیب جوړ شوی دی، مرکز اهل سنت والجماعت سرګودا، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومل حفظه الله. دا لکه څنګه چې طالبونه په تعلیم باندې توجه ورکړي دي، داسې طالبونه په تربیت باندې توجه ورکړي، طالبونه په عملی ژوندۍ باندې توجه ورکړي دي چې د طالب د سبق سره سره عملی تربیت، عملی مشق هم شي. بیا څنګه شي د میش په مرکز کې اول سبق د تهجد په وخت کې وي، تهجد په وخت کې خلک طالبونه چک شي او داسو کو تقاضا وکړو، بیا روشي د تهجد منځو کو 2 رکعات وي، 4 وي، 6 وي، او ته وي، چا سره څونه ټیم وي. بیا چې کله اذان وشي په اذان نه بعد سبق شری شي د لمونځه پوره تقریبا 1 غنټه یا 10 منټه کم 1 غنټه داسې ټیم وي. نو د میش د مرکز د عادت دی چې اول غنټه اول سبق د میش د تهجد په منځ کې وي.
په دا کې وړي کې ژوند د تهجد منځ کو ستړی کو هر قسمه سړی د تهجد المنځ کوشش کو نو په چار دو چې میشت ټول د داسې اعمال د زده کړې او د داسې اعمال عملی تربیتی مشق او د داسې د دغه کړلې او په کور کې د دغه د تربیت دغه د وشولې الله تعالی میشت ټول ته توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.